پاکستانی چارواکي له یوې خوا له افغانستان سره د ښو روابطو او د ښه ګاونډیتوب خبره کوي، له بلې خوا بیا هغه څه وړاندې کوي چې هغه په لویه کچه افغانان ناراضه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وزیر ویلي چې د شنه پیالې چای موږ ته لوی تاوان رامنځته کړی، نه باید دغسې یو څه ترسره سوی وای. بل اړخ ته وایي چې ما شپږ ځلې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وزیر ته زنګ وهلی خو موږ ته ځواب نه راکوي. باید له افغانستان سره ښه روابط ولرو. کې د نن شپې تاوده بحثونه مو پر همدې موضوع ده. په سلامونو مو هرکلی کوم. زه روح الله علیزی یم. راسره په دغه پروګرام کې 3 تنه قدرمن میلمانه دي. هر یو سیاسي شنونکی ښاغلی توریالی همت، بل میلمه راسره سیاسي شنونکی ښاغلی نجیب الله هوتک او راسره پخوانی دیپلومات ښاغلی عزیز مارج. د تاسو 3 سرو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. پخیر راغلاست پروګرام ته. مارج صاحب، تاسو د پاکستان او د افغانستان په روابطو څه وایاست چې پاکستاني چارواکي چېرته ژمنتیا لري په افغانستان کې؟ مننه. لومړی علیزه صاحب محترم، تاسو ته درنو میلمنو ته، هر یو همت صاحب ته، هوتک صاحب ته، تاسو ته نکي همکارانو ته، لیدونکو ته سلام احترامات. وعلیکم السلام. ګورې، یو څو موده مخکې د واشنګټن پوسټ یو ډېره معتبره خپرونه ده، یا اوس نشرات هم لري او په دنیا کې منل سوې ده او همیشه حقایق وایي. هغه خپرونه یا هغه اداره چې په حقایق باندې ولاړې بیا اخره کې اعتماد نه کوي. ده ویلي وه چې پاکستان د خپل سیاست کې د افغانستان په هکله باید دوهم ځل فکر وکړي. هغه پخوانی افغانستان نه ده، تغییر یې کړی ده، چارواکو تغییر کړی، ذهنیت یې، ملت یې، سیستم یې، نو بنان دوی دې پکې تجدید نظر وکړي. دا ډېره لویه غټه خبره ده چې پاکستان په دې پوه شي چې اوس دغه 50 کاله او څو څلوېښت کاله چې ته په افغانستان کې په دې سترګه ګورې، دلته به تا لاسپوڅي حکومتونه یې، ته به نفوذ ولرې، ته به اثر ولرې، بهرنی سیاست به تا په لاس کې، ته به چې هر څه غواړې کومه پروژه چې بهرنیان درکړي هغه به ازاده پلی کولی شي. د افزارو نه، د اسلام نوم نه، جهاد نوم نه، د بل نوم نه ته دلته استفادې کوي او یا به په مختلف ډول باندې فشارونه راوړي. دې نه نور ډډه وکړه. دلته افغانستان کې نور تغییرات راغلي، سیستم بدل سوی ده، خلک ذهنیت بدل سوی ده، اداره بدله سوې ده. نو بنان دا یو ډېر ښه عبرت درس و. مارج صاحب، دغه رسنۍ چې د امریکې دغه راپور وړاندې کړی یا هم مشوره وړاندې کړې، په دې کې څه پیغام ورکوي پاکستان ته چې د افغانستان پر وړاندې باید دوی ولري؟ نه، پاکستان په دې باندې پوه کوي چې اوس افغانستان استقلالیت ترلاسه کړی، غښتلی هېواد ده. انتظار د دې مه کوه چې ته بیا هم فکر کوې چې یو ضعیف او بې ثباته افغانستان د خپلو ګټو په بنیاد باندې ولرې. یعنې معنا یې دا ده که له دې نه وروسته ته په کومه بله سترګه افغانستان ته ګورې، بیا تا سره قانوني چلند کېږي. او یا دا که ته له زور زیاتي و حملو نه استفاده کوې، بالعکس یا بالمثل حمله په تا باندې کېږي. یو مسله دا ده صحیح ده چې دغه جګړه د پاکستان د حملې دا یو پروژه ده، ځکه غربیانو ورکړې ده، غواړي دغه سیمه نه تر افغانستان بې ثباته کړي. دلته بیا په بې ثباتۍ کې او ګډوډۍ کې خامخا لاسوهنو ته زمینه مساعدېږي. هغوی خپلې پروژې خپل اهداف راوړي. پاکستان چې کوم داعشیانو نور ډلې ساتلي دي، دوی خپلې خراب پکې څو لسیزې دوی ساتلي وو د غرب لپاره، هغه راولي وو دغه اسیا مرکزي ته او روسیې ته او چین ته، ایران ته، دوی ته تهدید جوړ کړي. دا فکر او دا خیال کې دوی دي همیشه. بیا ځکه د وسایل د لور فشار نه کار اخلي، لکه کډوال راوباسه. نه قانون د نړیوال مراته، نه کنوانسیون د 1950 کال د کډوال او دغه پروتوکول د 1990 هم دې ته هم امتناع نه کوي. حقوق بشر اعلامیې ته هم چې د خپل هم په 1974 کال کې لاسلیک کړی ده، هغه هم نه مراته. ډیپلوماتیک اصول هم نه مراته. او یا د حقوق بندول خصوصي هغه مراودات او ژمنې چې د دوی هېوادو منځ کې هم د درناوی نه کوي. منشور د ملګرو ملتونو سازمان هم ته نقضوي. نو بیا نړیوال هم تا ته چوپ دي. هلته بیا اصولو ته او نړیوالو قواعدو ته ژمنتیا ښودل کېږي، په نور خلکو باندې پلي کېږي، له دې نه بیا استفادې کېږي او همدې له نوم نه راځي حملې کېږي. دلته بیا نه نړیوال څه ورته وایي، نه نور. په دې وخت کې چې ژمی را روان ده، شاید سیلابونه هم منځته راسي، طبیعي افات هم لکه زلزله او دا تیاری هم ورته نشته.
بیا هم تر اوسه پورې الحمدلله شکر ده غږ نه ده پورته سوی د نړیواله کچه باندې چې کډوالو ته رسیدګي نه رسوي په ډېر کم امکاناتو باندې دا کار کوي. نو دوی غواړي نور هم فشار په دې باندې وارد کړي. تاسو ګورئ پخوا به چې د دغه بعضې د ډیورنډ کرښه به بنده سوله یا به له اسلام قلعه سره یا په ایران سره لاره بنده سوه. دلته به قیمتي هم پیدا سوله، قاطي هم پیدا سوله، یو مشکل به جوړ سه. اوس ګورئ دغه ډېر وخت کېږي چې لارې ټولې بندې دي د همدغه دوه هېوادو سره چې ډېر لاسوهنې په افغانستان کوي. مګر نه قیمتي وسوله نه مثلا کوم ناورین باندې سره هغه نه د خلکو شکایت پورته سه. ځکه لارې هم ورته شته، تلاشونه هم شته، تدبیر هم نیول سوی د مثلا مرکزي اسیا سره که چېرې لارې بندې سي بلې خواته واځېږي. یعنې الحمدلله سیستم ښه روان ده. ماریر صاحب که دغه پروژه په کم قیمت باندې پاکستان ته تمامه سوله؟ ګورې پاکستان پخوا پروژې خو درلودلې، پخوا یې ابزار درلودل لاس کې، په دې باندې کامیاب، په دې باندې ترقي وکړله، آباد څه تر اتمه ورسېده، ښه معیشت ژوند هر څه یې جوړ کړله. دا یې په هماغه پخواني فکر روان، ځکه واشنګټن پوسټ یو اشاره ورته وکړه چې احتیاط اوسه، پخواني وختونه نه ساسه تغییر کې دي، تل تغییر راوله. اوس که چېرې دا پروژه دی خو بیا هم ځکه پاکستان کې تولیدي و صنعتي لوی فابریکې نشته او جغرافیه نسبت نفوس وړه ده، دی مجبور خرڅدار هم ده، دی خو مجبور ده کله عسکر په کرایه ورکوه، کفر یهود ته ورکړي، کار چې ته ورکړي، کله یو پروژه اخله په دې باندې معیشت ځوان کو زه کمیشن اخلي دی. دې دا ځل که چېرې دا سیستم شیان مختبی خو درس عبرت دی ګوري، دی پیږي اساسیتونه ګوري. دوی کله کله وایي چې مثلا ما کډوالو ته ځای ورکوي، همدا کول خو ځای درنه ورکوي، ته تر ټکه پورې افغانستان خپله خاوره ده، خپل خلک دي، خپل ملت ده، دا پوره چانه ده پېژندلې. بیا که ته وایې چې ما کډوالو ته دا 1 میلیون 2 میلیون 5 میلیونه، تا خو 15 میلیونه دلته دښمن کړل، دغه 15 میلیونه د راوستلې 15 میلیونه په مقابل کې د وجنګول، دلته خو تا په زلوله دښمنیان جوړې کړې. اوس دا پروژې دا شیان د غیر که اوس خلک غواړي باګرام ته راسي یا مثلا بله پروژه ولري د افغانستان په دې خواته دې ته اوس نیتونه آماده نه دي. نور افغانان جنګ هم نور آماده تیار نه دي، ځکه نور جنګ نه خلک سړي سوي. پاکستان ته دا غیر له بدنامۍ نه، غیر له سپکېدو نه، غیر ناتوانۍ نه، غیر رسوایۍ نه، غیر د دې نه چې ملتونه پرې راجګ سي او دا ټوټه کړي، بله لاره به نه وي. دا یو خپله دننه په کور کې او بهر کې اوس له سون سره، د ایران سره، له هند سره، حتی له چین سره اوس اړیکې خرابې دي. افغانان خو ټول له دوی نه نفرت لري. نو بالاخره پاکستان راتلونکی ښه راتلونکی موږ نه وینو. هغه افزار چې د ملا په نوم د بت استفاده کوله، اوس هغه ټول مسایل افغانستان ته خلک ګوري چې دلته اوس شریعت واقع ده. حتی د خپله اردو یې چې په اسلامي رویه لویه کړې وه، هغه له طالبانو سره امارت اسلامي سره جګړه نه کوي، ځکه د هند او د اسلام په یو فکر و چې هندو مسلمان جنګ کوي. دلته هم جګړه نه کوي، خپله قومونه هم پرې راپورته سوي دي، ممبره ملا هم پرې راپورته سوی ده. مننه مارج صاحب، بیرته راګرځو تاسو ته. مارج صاحب، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وزیر وایي چې زموږ لویه اشتباه دا وه چې موږ په کابل کې د شین چای ګیلاس د دوی هدف د خپل چارواکي نه ده چې په دغه رقم یو برخورد یې وکړه. دا شین چای موږ ته لوی تاوان وکړه. تاسو څه وایاست په جواب کې د دې خبرې چې اعتراف کوي خپله چارواکی د پاکستان؟ ګوره دا خو بیا برعکس یو خلکو خپل ملت ته د خلکو ته یا د سیمې هېوادو ته وایي چې موږ دوی سره مرسته کوو، یا د امارت اسلامي د کامیابېدو سره موږ مرسته کړې ده، برعکس دوی موږ سره جفا کوي. خپلو چارواکو ته پیغور یا خپل حکومت ملامتوي. د بهرنیو چارو وزارت وزیر اسحاقدار وایي چې موږ نه باید دغسې یو کار کړی وای د ګاونډي افغانستان پر وړاندې. نه دا خو ما وویل عرض وکړه چې دوی داسې هغه کوي چې نه موږ ګوره ښه وکړه، له دوی سره مرسته وکړه او دوی موږ سره برعکس جفا کوي. در حاله کې برعکس ده. دغه واقع چې تاسو شنې پیالې خوړلې ټولو ته پکار ورته څه کوي ورته راغلی دی خبرې ضرورت دې چې وه. که ته وایې چې ما د امارت اسلامي د کامیابۍ سره مرسته وکړله، 20 کاله تا ته ما مورد د ده په ضد باندې د امریکا او له نورو سره خپلې اډې او خپله ځمکه او خپل لاره هم ورکړې وه، میلیونونه د 80 میلیونه پرویز مشرف په همدې وجه نه واخیستله چې ما کومک کاسه کړی ناتو سره
دغه هېوادونو د پیسې ترلاسه کړلې. تا خو برعکس دا کار تا خو برعکس جنګ درته کوه. دا وخت څه یادولي اوس ورسې میلیوناو کډوالو دا ټوله لوبه دوی کوله. صحیح ده چې پاک جهاد و مجاهدینو دین استفاده کوله، اما د ده هدف د جهاد دا نه و. دا د شرق و غرب جګړه و، نیابتي جګړې و دوی جوړولې. موږ لیدله مشران د مجاهدینو په نوم باندې سرتش په نامو مشران هلته د کارتر سره په سپینه ماڼۍ کې ناست د خلیلزاد ترجمه کوله ویډیوګانې سته، دې نه څوک مخ نسي پټولی. دې خواته KGB روسانو په لاسپوڅي راوستل، طالب په لاسپوڅي راوستل. دا چې منځ کې ځوانانو پاک خلکو جهاد د پاک کلمې نه فرض وکړو، جهاد یې کوه بیا بل بحث ده. اما دوی خو استفاده کوله د کورنۍ جګړو کې موږ ګورو شر او فساد ته. یو دوه خبرې زه غواړم ته وکړم. یو پاکستان ساختګي ملک ته دا باید خلک درک کړي. څوک یې نسي درک کولی هغه اصلا دغه سیاست باندې زه په شک یم. دا یو ایالت ځان ته غربي نړۍ جوړ کړی ده، یو ساختګي د هند د افغانستان له خاورې نه د هغوی مرام هدف ورته مخې ته بیایي. بهرنی سیاست مطلقا د بهرنیانو په لاس کې د خپله جنرال میرګل وویله چې زموږ چیف افسر په واشنګټن کې ټاکل کیږي. مشران خپله په خپله پاکستان باندې باور نه لري، خصوصا پوځیان و ایسر. موږ په خپلو سترګو باندې ګورو په اروپا او د ژوي کې دوی راځي، دلته کورونه لري، فارمونه هلته دلته دي، بچیان دلته دي. په ژمي کې بیا څو میاشتو لپاره ځي بیرته پاکستان پنجاب او دې ژوي ته یا بل ځای ته. دلته په لویو لویو یونیورسټیانو کې درسونه وایي، سرمایه ګذاري یې ټوله بهر کوي، پیسې او شب پیدا کړي. متقاعدین هم د بهر کې د ژوي کې ځمکې او کاروبار ورڅل دی دلته راځي. یعنې دوی خپله ژمن او باور نه دي په پاکستان. مارټ صاحب، اوسني د پوځ رژیم چارواکي هم نظرونه یا راپورونه دا دي چې دوی کیسونه اچولي بهر ته. دا څه معنا ورکوي؟ دوی په ما عرض وکړ دوی همیشه هر یو کې دا د پرویز مشرف کور دلته په انګلستان کې د بېنظیر کور هم دلته دا په دوبۍ کې ده، په نورو اروپایي هېوادو کې هم شته. د ټولې تګ راتګ دلته ده. یو مسله بله دا ده چې دا د افغانستان ته ولې دوی په دې سترګه ګوري. دوی ځینې لاسپوڅي درلودله، ډېر قوي لاسپوڅي وه او اوس هم شته. بعضې ژوندي دي له افغانستانه بهر ګرځي. ګوره حمید ګل او استاد رباني چې ځان ته رئیس جمهور یې راوستلی و د مشاور په نوم باندې، دا خو یو حقیقت خبره ده. په ارګ کې ناست د افغانستان په ارګ کې د ایسای مشر رباني راوستلی و. له ده نه پورته بل خیانت په دنیا کې شته. یا حسین احمد په پنجشیر او په بازاره کې له مسعود سره ګرځېده. همدغسې نور قمندانان به موږ لیدل، له حکمتیانه نیولی تر سیاف او تر شمال کې حضرت علي او فرید دوی سره به وو، او دغه نور حتی تر مزاري سره دوی مشاورین ناست دي. هلته بیا ناست دي که مزاري که ایران دوی دغسې. دا اوس ګوره دا د شر فساد پخواني خلک اوس هم روان دي. دلته بیا وایي چې پاکستان زموږ دښمن ده، پاکستان او پنجابیان او طالبان سره یو دي، کومک یې خپله بیا نورو ښځې روان دي پاکستان کې. دغه اوس یو میاشت مخکې ناست دي، همدغه عیسی دوی ته چې بس بزرګزارۍ کولې. دا عطای نور یا د دوی د پلار د نیکونو قبرونه ماته دي. له پخوا نه همدغسې یو تګ راتګ یې جوړ کړی و، د آزاد لاس ورکړی و افغانستان کې. د هغوی دپاره یې اردو مهمات، موزیمونه، کورنۍ جګړې وکړلې، چور تالان یې واچوه. د موږ 600 الوتکې مختلف وړې او غټې او 2.5 ټرامونه دوی ته ورکړله، شتمنۍ او اړیکې پرې خرڅ کړله. دغه مشکلات هم موږ لرو چې مارټ صاحب نن پاکستان په کومه روحیه باندې دا یا واقعا له افغانستان سره غواړي که رابط ولري که دا د شعار خبرې د عمل دغسې نه ده؟ نه ما عرض وکړه چې په حقیقت ته که ژور ته سړی فکر کوي، پاکستان یو ایالت د غربي نړۍ ده، بهرنی او کورنی سیاست کې د بل چا په لاس کې ده. موږ به داسې فکر نه کړو چې پاکستان د موږ دوست کیدای شي، د سره به د اړیکې جوړې کړو. که جوړولې هند به جوړې کړې وي، چین به جوړې کړې. له موږ نه چین دي غښتلي دي په اقتصادي لحاظ باندې. ایران به اړیکو سره جوړې کړې وي. نو بنان موازی څرګنده خبره صحیح ده چې پنجابیانو بیا لږ نه هوښیار دي په دغه پروژو اخیستلو کې، په دې لړونه کې خپل ځان بیا آبادوي. جنګ او جګړه دا بیا په بلوچانو، پښتنو سیمو ته او نورو سیمو ته انتقالوي. دوی د عربي کې عماده که مو فکر کوو چې یو هېواد ته موږ سره به د اړیکې جوړې کړي د ګاونډ په توګه،
او موږ سره باید ښې اړیکې ولرو معاهدې ورسره کړو دا ټول ځان مننه کوم معاهده کوو خبره کوو د دغه اصلي مرجع ته باید غار ته مراجعه وکړو هغوی سره باید چلند هغه ته ووایي څه غواړي چې په ده باندې عملي کوي دا یو پروژهیي هېواد ده هېواد سختګي ده یو ایالت ده د غربي نړۍ جوړ کړی د خپلو موخو اهدافو لپاره مشرانو دوی په دې باندې مننه مارج صاحب بیرته راګرځم تاسو ته بیا اړیکې جوړولې مهرباني صاحب مارج صاحب څو ثانیو کې څه باید وسي د کډوالو پر وړاندې او نړیوالو ادرسونو ته څه وایاست بالکل د نړیوالو پاکله باندې امارت اسلامي اوس خو تقریبا د 15 هېوادو سره اړیکې مستقیمې او غیر مستقیمې ډیپلوماتیکې لري غږ اورئ صاحب او واورو مهرباني لږ لاندې وایه چې وخت پای ته رسیږي یعنی اوس خو فعلا د 15 نه زیاتره هېوادو سره ډیپلوماتیکې اړیکې مستقیمې غیر مستقیمې امارت اسلامي لري باید د ملګرو ملتونو سازمان ته د نړیوالو اصولو پر بنیاد باندې باید شکایت وکړي هغه حق د کډوالو چې نړیوال ورکړی د هغه نه باید دفاع وکړي او هغه په پاکستان مجبوره کړي چې هغه د درناوی همت صاحب هوتک صاحب مارج صاحب له تاسو ټولو مننه درنو لیدونکو تاوده بحثونه پر همدې ځای پای ته رسیږي د خدای په امان له لیدلو مو مننه